السلام علیکم. زه شبیر احمد امین یم. د امیزون په یو بل سیریز کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. موږ د امیزون چې کوم سیریز موږ شروع کړی دی په دغه کې موږ د پراډکټ هنټینګ چې کوم دغه دی ریلیټډ څه کنسپټ دی نو موږ هغه کې څه ویډیوز ریکارډ کړي دي او بیا موږ دا خبره وکړه چې پراډکټ هنټینګ مطلب بای ټولز هم کیږي او منول هم کیږي. نو موږ به بای ټولز کې داسې دي چې څه ټولز فری دي او څه ټولز پیډ دي. نو موږ د دې نه مخکې چې مطلب موږ اول به منول پراډکټ هنټینګ کوو او د امیزون مطالب چې کوم کنسپټ دي هغه به ځان له کلیر کوو بیا به مخکې قدم په قدم ځو. په مخکې لیسن کې موږ دا خبره کړې وه چې موږ به ګورو چې امیزون از ا سیلر دی که نه. موږ به اوس څنګه پوهیږو چې امیزون از ا سیلر دی که نه. ولې چې په پراډکټ هنټینګ کریټیریا کې موږ دا خبره کړې وه چې کله موږ سره امیزون از ا سیلري نو هغه پراډکټ ریلیټډ موږ نور ریسرچ نه کوو. هغه ریسرچ موږ په خپل ځای پرېږدو ولې چې موږ د امیزون سره مقابله نشو کولی، بالخصوص دا د بیګنر لیول لپاره. خو په ننني ویډیو کې به موږ په دې باندې بحث کوو چې دلته موږ سره برانډ از ا سیلر دی که نه دی. څنګه به موږ پوهیږو چې موږ سره برانډ از ا سیلر دی که نه. نو راځو زه دلته امیزون سایټ خلاصوم. په امیزون کې دلته ما یو پراډکټ مخکې نه دغه کړی دی، مطلب دا کوم پراډکټ چې تاسو ګورئ دا د واټر بوتل په نامه مطلب خلک پکې اوبه څښي. نو دغې مطابق ګورو چې اوس موږ سره مطلب موږ څنګه پوهیږو چې یاره دغه جنس موږ سره برانډ یې هم خرڅوي او که نه یې خرڅوي. نو د ټول نه لومړی به تاسو داسې چل کوئ چې دلته به راځئ او دغې عنوان ته وی ګورئ. ګورئ دلته د ټایټل ته وی ګورئ. ټایټل کې څه لیکلي دي؟ ډرینکو. راځم زه لاندې سکرول کوم، سولډ بای ډرینکو. نو مطلب دا دی چې دې ځای نه ماته یو کنسپټ راغی، دې ځای نه زه پوه شوم چې یاره دا کم تولید چې دی برانډ یې خپل هم خرڅوي. ولې چې سولډ بای کې دلته کوم نوم لیکل شوی دی دلته دا ټایټل کې هم هماغه نوم لیکل شوی دی. بله طریقه به ورسره تاسو دا کوئ، ګوره اول به تاسو راځئ برانډ ته، مطلب د دې پراډکټ برانډ مخې ته به تاسو ګورئ چې دلته کم نوم لیکل شوی دی. ګوره دا برانډ مخې ته د ډرینکو نوم لیکل شوی دی، مطلب دا دی چې د برانډ د ډرینکو دی. خو کم دغه سیم نوم هلته سولډ بای مخې ته هم لیکل شوی نو دې ځای نه موږ پوهیږو چې یاره دغه پراډکټ برانډ هم خپل هم خرڅوي. ګوره دلته اول به برانډ مخې ته تاسو ګورئ چې برانډ مخې ته کوم نوم و هغه نوم به بیا تاسو راځي دلته به یې ګورئ، دا سولډ بای دې ځای کې به هم تاسو ګورئ. که هلته دا نوم او هغه نوم سیم و نو د دغې ځای نه بیا موږ پوهیږو چې یاره دې کې موږ سره امیزون چې برانډ چې کوم دی دا از ا سیلر دی. بلکې دلته تاسو راشئ ګوره ویزټ دا ډرینکو سټور، مطلب دی به موږ هغه ځای ته بوځي، دی به موږ د ډرینکو چې کوم ویب سایټ دی هلته به موږ بوځي. راځم دلته ګوره د دې دا پکچر باندې چې زه کله کلیک مطلب پکچر زوم کوم نو دلته مغه د ډرینکو کوم هغه لوګو لګېدلی ده. زه راځم یو بل پراډکټ اوپن کوم تر څو تاسو ته پې صحیح پوه شئ. ګوره دلته دا بل پراډکټ ما اوپن کې ګوره دې ځای کې چې کوم نوم لیکل شوی دی، ګوره دې ټایټل کې چې کوم نوم لیکل شوی دی او لاندې چې پسې راشو دلته سولډ بای دلته چې کوم مطلب نوم لیکل شوی دی دا فرق کوي سره، یو شی نه دی. زه لږ بره بوځم. ګوره ټایټل کې چې کوم نوم دی او لاندې راشم پسې دلته سولډ بای دا نوم بدل دی. ګوره دا نوم زما د کرسر ته تاسو وګورئ دا نوم بدل دی او بره چې لاړ شم د ټایټل کې دا نوم بدل دی. نو دې ځای نه موږ پوهیږو چې یاره دلته کې برانډ نشته دی. لاندې راځم ګوره دې ځای کې چې کوم نوم دی مطلب برانډ مخې ته به یې دغه نوم لیکل شوي منشن شوی به یې ګوره برانډ مخې ته یې دا نوم لیکل شوی. مطلب که دا نوم زه اوس بیا دلته وګورم د دلته سولډ بای سره نو بیا هم فرق کوي.
د بل پراډکټ لومړنی چې کوم پراډکټ هغه کې چې موږ اوپن کړو ګوره دا سره یو شی دی پراډکټ د ده چې کوم ټایټل دی او دلته چې کوم سولډ بای مخې دلته هم ډرنکو ده هلته هم ډرنکو نوم لیکل شوی دی لاندې چې زه لږ سکرول کوم نو د برانډ مخې ته به هم د ډرنکو نوم لیکل شوي نو زه دا خپل مطلب دا درس را خلاصه کوم چې موږ به څنګه پوهیږو چې یاره موږ سره دلته برانډ ایز ا سیلر دی که نه نو تاسو به اول د پراډکټ ټایټل ګورئ چې کله د پراډکټ ټایټل او دلته راشئ پراډکټ ټایټل کې چې کوم نوم لیکل شوی و او بیا هلته سولډ بای مخې ته هم هماغه نوم لیکل شوی و او برانډ مخې ته هم هماغه سیم نوم لیکل شوی و نو دې ځای نه موږ پوهیږو چې یاره دلته موږ سره برانډ از ا سیلر دی او چې کله موږ سره برانډ از ا سیلر وي نو هغه پراډکټ نه به موږ ځان ساتو ولې چې په اف بی ای کې مطلب موږ خپله د برانډ نه یو جنس اخلو د برانډ نه یو تولید اخلو او بیا خرڅو نو کله چې موږ د برانډ نه یو جنس واخلو او بیا د برانډ سره مقابله کوو نو دا بیا لاجیکي مطلب منطقي دا خبره صحیح نه راځي ولې چې برانډ کولی شي چې په ارزانه نرخ سره هم خرڅ کړي او موږ یې که بیا په ارزانه نرخ خرڅو نو موږ له بیا تاوان کوي